د ادب او فرهنګ درنو مینوالو، متلونه او نقلونه د پښتو ژبې په شفاهي اولسي ادب یا فولکلور کې هغه غوره او په زړه پورې برخه ده چې په لنډو خوندورو جملو، پاکو او سپېڅلو ویناوو، افکارو او خوږو الفاظو او حکمتونو کې د پښتني ټولنیز او انساني ژوند بیلابیل اړخونه په ډیر عالی او جامع ډول د عوامو خلکو په ژبه تشریح او توضیح کوي، ترڅو اوریدونکي او لوستونکي وکولی شي ترېنه پوهه او خپل هدف او مقصد ترلاسه کړي. متلونه د هرې ژبې یوه لویه او خوندوره ادبي برخه ده او د پښتو د ژبې یوه بډایه زیرمه او شتمني ده. متلونه د ولسي ادب په بڼ کې د عوامو وګړو غږ دی چې په ولسي خبرو اترو کې د پاخه او قوي استدلال، منطق او کلام ښکلا پکې نغښتې ده او هر متل ځان ته یو ټاکلی پیغام لري او ستونزمنو او کړکېچنو حالاتو ته داسې لاره غوره کوي چې د خلکو لپاره د قناعت او منلو وړ وي او څوک د شک او تردید په ګمان ورته ونه ګوري. همدا وجه ده چې متلونه د اولسي او ټولنیزو د تجربو له امله جوړ شوي دي او په عمل کې تطبیق شوي دي چې شمیر یې خورا زیات دی. ارواښاد عبدالرؤف بینوا چې زموږ په ټولنه کې یو نامتو لیکوال، وتلی شاعر او پیژندل شوی ادبي او فرهنګي شخصیت دی، د پښتو متلونو په اړه په خپله یوه لیکنه کې داسې وایي: متلونه د اولسي ادب په بڼ کې یوه په زړه پورې برخه تشکیلوي چې د یوه نسل نه بل نسل ته، د یوه اولس نه بل اولس ته ورباندې افکار، کلتور او دودونه د هماغه اولس د عامه ذهنیت په منلي شوي چوکاټ کې لیږدول کیږي. د خدای بخلي بینوا صاحب د خبرو پر لاسوند په رښتیا سره متلونه زموږ د ټولنې او اولسونو هغه ارزښتناکې با مفهومه ساده ویناوې دي چې د لنډیو په شان د مضمون، شکل او موضوع له پلوه ډیر غني او ځانګړی پیغام، مقصد او مطلب لري او د خلکو په منځ کې په خپل وخت او زمان کې د یوې خولې نه بلې خولې ته د ادبیاتو د تاریخ په پاڼو کې تر ننه پورې رسیدلی دي. تاریخ او ویونکي یې معلوم نه دي. په متلونو کې د یو قوم او ولس فرهنګ او کلتور، دودونه، علم او پوهه، تجربه او د لوړو فکري اړتیاوو اندازه معلومیږي. همدا وجه ده چې متلونه هغه په زړه پورې او پخې ویناوې دي چې اولسونو له ډیرو اوږدو تجربو وروسته ترلاسه کړي دي. د متلونو ویونکي په ټولنه کې د ټولنیزو او انساني عملی ژوند او تفکر هر اړخیز تصویرونه د خپلې پوهې او حکمت په وسیله په لنډو ګټورو او خوندورو جملو او الفاظو کې د خپلو تیرو تجربو او آزمایښتونو د لاسته راوړنو په نتیجه کې زموږ او نورو خلکو مخې کې ایښي دي. ما یو شمیر متلونه انتخاب او د انځوریز په بڼه ترتیب کړي دي. تاسو د ادب مینوالو ته یې ډالۍ کوم. ایله من یم په لوستلو، لیدلو او اوریدلو یې ستاسو ادبي تنده پرې خړوبه شي. انتخابي متلونه: پوهه تر سرو زرو زیات ارزښت لري. کوم کار چې توره نشي کولی، قلم یې کولی شي. قلم د افکارو ترجمان دی. د ژبې اعتبار د قوم اعتبار دی. ادب له بې ادبه زده کیږي. بې عمله علم
د بې میوې ونې په څیر دی. تر بې عقل دوست هوښیار دښمن ښه دی. بې عقل دونه په بل نه کوي لکه په ځان. خپله خوله ام کلا ده ام بلا. د تورې زخم جوړیږي خو د ژبې زخم نه جوړیږي. توره سره ښه ده خو نه د ورور په وینو. ښه عمل به دې سلطان کړي، بد عمل به دې په ځان پورې ایران کړي. مه دومره خوږ شه چې څوک دې وخوري، مه دومره تریخ شه چې څوک دې وغورځوي. اصیل خطا نه لري، کم اصل وفا نه لري. انسان تابع د احسان دی. انسان تر کاڼي سخت، تر ګل نازک دی. سره زر په اور کې پخیږي او سړی په سختیو کې. چې ښه کوې ښه به مومې، بد مه کوه بد به نه وینې. سیالي د نیکو ښه ده نه د بدو. روغتیا ویل ترخه دي خو میوه یې خوږه ده. روغتیا خبره تیږه ماتوي او رانه خبره سر ماتوي. د درواغو مزل لنډ وي. وروري به کوو خو حساب تر منځه. مه کوه په چا وبه شي په تا. بل ته کوهي مه کینه چې خپله پکښې لویږي. اور له خپلې لمنې بلیږي. نن پر ما سبا پر تا ده. د کبر کاسه نسکوره ده. کبرجن د خدای دښمن دی. بې قامه مقام نشته، بې زحمته راحت نشته. که غر جګ دی په سر یې لاره ده. چې خان یې په یارانو یې، چې یاران نه وي تورې خاورې د بیابان یې. که تا ویل چې زه یم، ما ویل چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم. که تا ویل چې ته یې او ما ویل چې ته یې، ام به ته یې ام به زه یم. خپل عمل د لارې مل، له پیښې تیښته نشته. د صبر میوه خوږه وي. مال خپل ساته امسایه غل مه نیسه. مخ ته ځه شاته ګوره. د پخلا دښمنه ځان ساته. چاړه چې د سرو زرو شي په نس کې نه وهل کیږي. چې تنګ شي نو په جنګ شي. مار ته په لستوڼي کې ځای مه ورکوه. مار خوړلی د پړي بیریږي. سپی چې لیونی شي خپل خاوند هم خوري. ځنګل چې اور واخلي وچ او لانده دواړه سوځي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي. ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. له ښاره ووځه خو له نرخه مه وځه. میړونه مري او نومونه یې پاتې کیږي. میړونه مري او نومونه یې پاتې کیږي. مال تر سر جار سر تر ناموس. مال تر سر جار سر تر ناموس. په ډیر درنښت او ادبي مینه.